السلام علیکم ګران شاګردان ولې جوړ شروع جوړ بس راځو د نن سبق چې دغه بیا په انګلیش کې بنیادی جملې دي داسې جملې دي چې هغه په ورځني ژوند کې بیخي ډېرې زیاتې استعمالیږي اسانه جملې دي خو بیا هم د بعضو انګریزي زده کوونکو دپاره دغه اسانه جملې زده کول چې دي هغه ګرانې وي یعنې په انګریزي کې نشي ژباړلی راځئ دا جملې راسره ووایاست I have been trying since morning I have been trying since morning زه له سهاره راهیسې هڅه کوم کوشش کوم The players have been playing for 2 hours The players have been playing for 2 hours لوبغاړي له 2 ساعتونو راهیسې لوبه کوي It has been raining since last night It has been raining since last night د تیر ماخستنه راسي باران ووري Have you been watching the TV since night Have you been watching TV since night تر ماخستنه راس ټي وي ګورې We have been living here since 2001 We have been living here since 2001 موږ له 2001 څخه دلته اوسیږو They have been painting the house for several days They have been painting the house for several days دوی د څو ورځو راهیسې کور ته رنګ ورکوي پینټینګ کوي نو ګرانو شاګردانو دا زموږ د نن سبق چې ساده جملې ولې داسې جملې چې هغه موږ په ورځني ژوند کې ډېرې زیات استعمالوو تاسو هر څوک چې دغه ویډیو ګوري تاسو په کمنټ کې نن موږ ته ضرور خپل اظهار وکړئ خپله رایه راکړئ زموږ د سبقه په باره کې چې ستاسو زموږ په سبقه کې چې شي ډېر خوښیږي وړزونه ګریمر جملې کم شی موږ ورزیات کړو کم شی کم کړو تاسو په څه کې دلچسپي لرئ یا موږ د سبقه د بهتروالي لپاره کم ګامونه واخلو کمنټ کې ضرور ولیکئ مننه الله حافظ